او دا په پښتنو کې غټ کمی دی چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره سل پیری وشي خو څوک دا نه وایي صلی الله علیه وسلم ته سل پیری تذکیره وکړه خو دی به دقې شان ته ګوري دا خو لړه قیم نه چې به د پیغمبر باندې درود ووایمه حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی دی وی اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلات د قیامت په ورځ چې به ما ته ډېر نږدې خلک دي هغه هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډېر وایي نو دې پیغمبر باندې درود وایي محمد وسیم نه وایي محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي دا یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل خیری کړی دی پیغمبر په امین ویلی دی جبریل علیه السلام دا ویلي وی الله دې رسوا او ذلیل کړي هغه سړی او هغه سړی دې کامیاب نشي چې د پیغمبر تذکره د هغه په خوا کې وشي هغه پرې درود نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امین نو دې پیغمبر نوم چې واورئ درود ورسره وایي په جنت کې به ورسره بیا ګاونډیان شي د دې